دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د هغو جنکو په باره کې ده چې په کورونو کې د ځان سره سمارټ فوني یعنی موبایلونه ساتي، نو په هغې کې هغوی داسې ویډیوګانې جوړوي یعنی ټیک ټاک جوړوي او بیا ترې په سوشل میډیا وایرل شي. نو ملګرو نن مو د ټولو معلوماتو نه خبره وم، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نښان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ د هغه جنکو په باره کې ده چې کومې په موبایلونو باندې ټیک ټاک جوړوي او بیا په سوشل میډیا باندې د هغوی نه داسې ویډیوګانې وایرل شي چې د هغوی پکې ټول حیا عزت وعزت شي. داسې یوه ویډیو چې د بدنامو جنکو ویډیو ده، تاسو سره یې هم شریکوم چې تاسو هم له دغو معلوماتو نه خبر شئ. دوستانو عموما چې نن سبا ټول خلک په کورونو کې موبایلونه ساتي، خو ځینې خلک هم داسې دي چې د خپل ځان مشهورولو دپاره په کور کې ټیک ټاک ایجادوي یعنی ریکارډینګونه کوي یعنی ټیک ټاک جوړوي او بیا په خپلې آیډۍ ټیک ټاک آیډۍ باندې وایرل کوي چې نن سبا به تاسو دغه بې شرمي ډیره ګورئ او دغه بې شرمي زیاتې جنکۍ کوي. نو په دې کې زیاتې جنکۍ پنجابیانې دي چې ډیر پکې د فلمونو ډرامو اکټرې وي چې هغوی داسې بېهوده ویډیوګانې جوړوي او د ځان فیمس کولو دپاره د نورې ډیرې پکې د کالجونو جنکۍ هم دي چې په ډیر نازیبا کپړو اچولي وي او ډیر بېهوده کارونه کوي او ډیرې بې شرمي یې پکې جوړه کړې وي. او نن سبا ډیرې جنکۍ د یوټیوب چینل هم جوړ کړي دي چې په دې طریقه پیسې ګټي. ځکه چې کله تاسو دغه ویډیوګانې وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې دا کوم خلک دي. یقینا چې دا یو ډیر غلط کار دی او پیسې په دې طریقه ګټل هم نه دي پکار، ځکه چې د پیسو ګټلو دپاره خپل حیا او عزت نیلام کول بالکل نه دي پکار او ښه خبره نه ده. او د دې هر څه په الله پوښتنه کوي، ځکه چې دا یو قسم بدکار دی چې خلک یې په انلاین طریقه باندې کوي چې د ځوانانو او د نوي ظلمو سره لوبې کوي او د هغوی مخې ته داسې نازونه داګانې او د خپل جسم حصې ښکاره کوي چې دا هیڅکله هم د یو مسلمان سره نه ښایي او د مسلمان صفت نه دی. الله تعالی دې داسې خلکو ته هدایت وکړي او ټول مسلمانان دې له دې فتنې نه په امان کړي. دوستانو دا زموږ د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو په ورځ الله په امان.